پر پوله د نښتو کمولو هڅې. طالبانو ایران چارواکو مذاکرات پیل کړي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. پر پوله د نښتو کمولو هڅې. طالبانو ایران چارواکو مذاکرات پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران ترمنځ په سرحدي نښتو د کمولو په هدف د ایراني چارواکو سره د مذاکراتو پیل خبرې ورکړي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او د ایران چارواکو پلاوي د دوغارون هرات ترمنځ سیمه په نورو سرحدي ټکو کې د شویو نښتو د څېړنې په هدف د خبرو لومړنی پړاو د ایران په سرحد سیمې تایبا کې پیل کړل. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې د مذاکرات کې د سرحدي کنډکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو د دواړو خواو ترمنځ د همغږۍ او د اړیکو د ټینګولو په راتلونکي کې د خبرو له لارې د ستونزې د حل همداراز د دریو نورو غونډو پر جوړېدو موافقه شوې. دوستانو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.